السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روژې احکام او مسایل خپرونې ته ښه راغلاست وایو. په روژه کې عموما د شیانو د خوند څکل دا مکروه دي. بعضې وخت روژه په فاسدېږي، لیکن که چیرې د کومې ښځې میړه د اخلاقو وي، سخت مزاجې وي، نو ماښام بیا دعوه کوي، وهل ټکول کوي، ښکنځل کوي چې دا اشپزي مالګه لږ ده ډېره ده. دې ته بیا روا ده چې د کتغ خوند وګوري خالي په ژبه باندې. او دغه رنګه که یو سړی اصل خرڅوي یا رانیسي، نو هغه د زړو د نوو معلومات نه ورته کېږي، نو د خوند وګوري. نو د ضرورت په وخت کې دغه څکل روا دي. څکل دا معنا نه چې وي خوري، خالي ژبې ته وروړي. فتاوی قاضي خان جلد اول صفحه 98 کتاب الصوم، او دغه رنګه رد المحتار جلد دوم کتاب الصوم. او دغه رنګه مکروه دي روژتي لره مبالغه په استنجا کې، چې په استنجا کې ډېره مبالغه وکړي، بې ادبي معاف، هغه اوبه دننه نه ورننه باسي یا ګوتې دننه ورننه باسي دا غټ استنجا ته. او دغه رنګه مکروه دي مبالغه او زیادت کول، په پزه اوبه ګرځول، په خوله اوبه ګرځول چې غرغړي شي، دغه مکروه دي ولره. او دغه رنګه مکروه دي هغه روژتي لره چې په خوله کې ناوړی سره جمع کړي، بیا یې په یوه پلان باندې تېره کړي، ولره مکروه دی دا عمل. او دغه رنګه مچول د ښځې او د ښځې سره بازۍ کول، که دی پر ځان بیرېدی چې کار څه خراب نه شي، او که پر ځان نه بیرېدی بیا لاس وروړل او مچ ځینې اخیستل بیا پروا نه لري. که پر ځان بیرېدی چې کار څه خراب نه شي، بیا نو ولره مکروه دی، مکروه تحریمي دی، دا عمل دی نه کوي. خو باید د ځوانه طبقه په دې کې ډېر جدي اوسي، ډېر احتیاط وکړي. او دغه رنګه یو مشک د شک روژه مکروه ده، چې د برات اخرنۍ ورځ هغه روژه نسي. لیکن پر مبتبعي قول باندې د علما او مفتیانو دپاره که د برات اخرنۍ ورځ هغه د نفلي په نیت باندې ونیسي، بیا په دې کې کوم مشکل نشته. خو عوام دې د دغې ورځې څخه اجتناب وکړي، ځکه د هغو نیتونه دلته نه په کې برابرېږي. نو خواصو مفتیانو علماو ته صرف فقهاو جواز ورکړی دی. او دغه رنګه مکروه ده که یو حائضه ښځه پاکه سي د روژې په ورځ کې، یعنې ماپښین یا مازدیګر پاکه سي، دې لره مکروه دی بیا خوراک کول، باید امساک وکړي، امساک واجب دی. او دغه رنګه که مسافر کور ته راورسېږي، نو باید دی باید امساک وکړي. او دغه رنګه که یو مریض جوړ سي، باید بیا امساک وکړي تر ماښامه پورې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لعنت دی پر هغه چا باندې چې یو قوم خوراک کوي، یو قوم خولې بندې وي، دی خوراک کوي. نو دلته خو د عذرونه ما ختم سول، چې حیض یا سفر یا مرض، بیا به امساک کوي. هغه شیان چې روژه فاسدي یا نه فاسدي، که سړي په خوراک وکړي او یا څښاک وکړي یا د ښځې سره جماع وکول په یېره سره، په یاد یې نه و، روژه یې نه ماتېږي، که پرسي روژه یې که نفلي روژه یې. او که یو سړی بل چا ته وویل هغه خوراک کوه چې ته خو روژتي خوراک ولې کوې، د سر نه خلاصوني ورپه یادول، نو صحیح روایت دا دی چې د روژه ماته ده. او که سړي خوراک کوو، نو وایي که هغه سړی قوي و یا اوبه څښلې، قوي سړی و، خوراک یې کوو، یعنې قوي و، د سرت لخوا نه کولی شي چې بې خوراکه روژه تر ماښامه ورسوي، نو دغه ناظر کتونکي ته نو بیا ښه دا ده چې هغه ورپه یاد کړي چې ستا خو روژه ده، ما خوراک مه کوه. او که چیرې ضعیفه و یا سپین ږیري و، نو هغه باید نه کړي خبر، هغه دې خپلې اوبه وڅښي، خوراک دې وکړي، ځکه په یېره سره خوراک روژه نه ماتوي، نه په یېره سره څښل روژه ماتوي. که دی ځوان و، نو باید ورپه یاد کړول شي چې ستا خو روژه ده مه. او که ضعیفه و او ډېر په تکلیف و، د ده هېر اوبه یې څښلې، نو بیا دې ورپه یاد کړي. او که هغه په برابر و، طاقت یې درلودی، نو بیا دې نو وینه دغه ورپه یادېږي چې ستا خو روژه ده. او که ضعیف و او یا سپین ږیري و او یا ډېر تږی و، د ده په هېره اوبه څښلې، بیا دې نو ورپه یادېږي. او دغه رنګه که ماښام د سړي ګمان دا و چې ماښام لمر لوېدلی دی، د روژه ماته که وروسته معلومه شو چې لمر نه دی لوېدلی، دلته دی مخطي دی، خطا دی، نو روژه یې ماته د قضا به راوړي، کفاره نشته پر. او دغه رنګه که سهار راکښېنستی، هغه چې د ده نیت دا و چې پیشلمۍ دی، شپه ده، هغه شپه نه وه،
سهار وسپېدې چې ولې وې د خوراک وکړئ څښاک وکړئ کومې دغه روژه ماته ده خو تر ماښامه پورې به پټه خوله ګرځي امساک واجب دی پر خو لیکن د دغې روژې قضا به بیا راوړي کفاره نسته پر او دغه رنګه که سړي په خوله اوبه ګرځولې یا په پزه اوبه ګرځولې اوبه یې نسته ننوتلې یعنې تېرې سولې ځینې که د ده روژه په یاد او روژه یې فاسده ده پر ده باندې قضا د کفاره نسته او که روژه نه و په یاد بیا روژه نه ده په ماته او دغه رنګه کې د پیشلمي ډوډۍ په غاښو کې بنده وه ساري بیا وخوړله نو که لږ وه د نخود اندازې څخه کمه وه نو بیا روژه نه په ماتېږي او که نخود اندازه قدر وه او یا نخود څخه زیات وه نو بیا هغه روژه په ماتېږي او دغه رنګه کې په خوله کې د ماښام غوښه یا ډوډۍ بنده وه هغه یې په لاس راوکړله تر خوله یې راوایستله بیا یې بېرته هغه په خوله باندې ننایستله نو بیا روژه ماتېږي او که هغه لږ شی په خوله کې و تر نخود کم وي خوړی په هغه باندې بیا روژه نه ماتېږي او دغه رنګه که د سړي ناړ وي تر خوله راووتلې زنې ته راورسېدلې نو بېرته یې ورټولې کړلې که دا ناوړې سره جلا سوي نه یې ورټولې کړلې روژه نه په ماتېږي او که ناوړې جلا سوي وي ده ورټولې کړلې یعنې د هغه د ناوړو تار جلا سو ده ورټولې کړلې په دغه صورت کې بیا روژه ماتېږي او دغه رنګه که په پزه کې هغه ګروړ به پروت وي د پزې کې چې هغه له سره راولېدلی په پزه کې نو هغه یې تېر کړئ خستن روژه نه په ماتېږي ځکه هغه په مثال وایي لکه د ناوړو دی دی او که چېرې له هغه ګروړ بې سره وینه وه بیا نو هغه روژه ماتوي او دغه رنګه که یو څوک لړم وخوري او بل زهري شی وخوري په هغه سره هم روژه نه ماتېږي دغه رنګه که سړي یو ښځې ته خپلې ښځې ته کتل په شهوت سره هغه معذوره سو یعنې جماع نه ورسره وکوله دغه یې ښځې ته کتل معذوره سو په دغه باندې هم هغه روژه نه ماتېږي فتح القدیر جلد 2 صفحه 256 کتاب الصوم باب ما یوجب القضاء والکفاره او دغه رنګه که چېرې په روژه کې سړی غاښ باسي غاښ وکاږي له هغه څخه وینه راځي نو که وینه تېره نه سي د غاښ کښول څه مشکل نسته بهرایک جلد 2 صفحه 273 او دغه رنګه له قصده بې قصده کوي وهل باقي ویل روژه نه ماتېږي که چېرې نخود قدر یا د دال قدر یو د اندازه قدر کوي هغه تېر کړي نو روژه یې ماتېږي او دغه رنګه که سړی غسل کوي اوبو تر وولېږي نو که د خولو اوبه باندې د پزه او تر خولې اوبه نسته ننوتلې نو بیا یې روژه ماته ده او که نه ننوتلې بیا که مشکل نه لري خو باید سړی په روژه کې هغه چې غسل کوي له داسې دمو او حوضو څخه ځان وساتي چې تر خولو پزه او بدن ته هغه اوبه نه ننوځي په توای ترخانیه جلد 2 صفحه 344 او دغه رنګه په روژه کې سړی معذوره سي له خوبه دا هم روژه نه ماتېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درې شیان روژه نه ماتېږي هغه قی او ښکر ول او احتلام هدایت جلد 1 صفحه 199 کتاب الصوم او دغه رنګه په روژه کې نسوار خولې ته اچول دا روژه ماتېږي ځکه د بعضو خلکو غذا ګرځېدلی دی نو دا نعم البدل دی د غذا په دې وجه باندې روژه په ماتېږي رد المحتار جلد 2 صفحه 419 کتاب الصوم او دغه رنګه جوهرة النيرات جلد 1 صفحه 170 او دغه رنګه که ښځینه مریضان و دننه رحم ته دوا ور واچوي که د څاڅکي دوا یې که دغې دوا کې کښېږدي نو هغه روژه ماتوي او خارج له رحم څخه که دوا کښېږدي بیا هغه روژه نه په ماتېږي خلاصة الفتاوی جلد 1 صفحه 253 کتاب الصوم الفاظ الثالث فيما يفسد الصوم او دغه رنګه په روژه کې د غاښو کریم استعمالول هغه که یا خوند ستوني ته تېر سي روژه په ماتېږي که نسي تېر مکروه عمل دی فتاوی قاضي خان جلد 1 صفحه 9 الفاظ الرابعه فيما یکره للصائمین او دغه رنګه په روژه کې سړی مریض وي د سترګو مریضي لري په سترګو کې دوا واچوي هغه روژه نه ماتوي که څوم په حل کې اثرات معلوم سي فتاوی هندیه جلد 1 صفحه 203 کتاب الصوم او دغه رنګه په روژه کې سړی غسل کوي او یا
پر سر باندې لوند شی اچي دا مرخص دی ځکه د بعض اصحابو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د فتح د مکې په کال باندې صحابه کرامو ته امر وکړي چې تاسې روژې ماتې کړئ او ځانونه برابر کړي دښمن ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روژه ونیوله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر سر باندې اوبه تویلې دی به هغه روژتي و ابو داود جلد اول صفحه 302 باب الصائم يصب الله عليه الماء من العطش کتاب الصوم او دغه رنګه په روژه کې د خپلې بیبي سره پرېوتل په یوه ځای کې که سړی پر ځان باندې بیرېدی چې جمعه راسه ونیسي نو بیا دې نه پرېوځي او که مطمئن نو بیا پروا نه لري قاضي ثناءالله رحمت الله مبارک وایي بعضن زن را بوسه کرد یا مس به شهوت کرد اگر انزال شد روزه فاسد شود که انزال سو روزه فاسدیږي که نه سو انزال روزه نه فاسدیږي ما لابد منه صبح ونیوي کتاب الصوم نو ځوانان دې ډېر احتیاط وکړي په دې کې چې روژه ځینې خرابه نه سي او دغه رنګه که یو سړي د سفر نیت کړی وي تللې اعلانې یې په کور کې وي نو روژه وخوري به قضا پرستم کفاره پرسته شپېته روژې دا چې په سفر ووتې بیا نو روژه ولره مارته کې وخوري هغه بیا قضا به راوړي که نه وخوري تر ماښامې ورسېږي خو ښه کار ده فتاوای نوازي صفحه 99 کتاب الصوم او دغه رنګه فتاوای کامیلیه صفحه 14 کتاب الصوم او دغه رنګه فتاوای ترخانیه جلد 2 صفحه 315 کتاب الصوم او دغه رنګه په روژه کې د پزې نسوار کول هغه هم روژه فاسدوي ځکه هغه ډېر واړه شیان دي هغه دماغ ته رسېږي فتاوی هندیه جلد اول صفحه 204 الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد او دغه رنګه غبار و ګرز دوړې دوک د سړي و خولې ته ننوتل هغه لکه د یو ښځه ډوډۍ پخوي یا یو سړی د پراړه ګرز و خولې ته ننوځي نو که قصده نو روژه په متیږي قضا پر واجب ده او که بې قصده تیر سو بیا کوم مشکل نه لري درالمختار جلد 2 کتاب الصوم او دغه رنګه فتاوای هندیه هغه صفحه 204 جلد اول او دغه رنګه وایي که سړي د استنجا ځای ته ګوته نه ایستله نو که هغه وچه وه بیا روژه نه په متیږي او که په غوړو لنده وه او یا په اوبو باندې لنده وه بیا نو روژه یې ماته ده صرف قضا به راوړي کفاره نسته تبین الحقایق جلد اول صفحه 310 باب ما یفسد الصوم او دغه رنګه که په روژه کې سړی لواطت وکړي او زنا وکړي هم کفاره ستا شپېته روژې به نیسي او هم به قضا د هغې روژې راوړي او دغه رنګه که سړي د حیوان سره دا ناروا عمل وکړي اذا جامع ببهیمة د حیوان سره د لواطت وکړي نو روژه یې ماته ده کفاره نسته پر فتاوای قاضي خان جلد اول صفحه 3 الفصل خامس او دغه رنګه که د سړي د خپلې ښځې سره بازي کوي نو انزال سي یا په بازیو کې جمعه نه وکړي نو صرف په یوازې قضا به راوړي کفاره نسته پر بهرایک جلد 2 صفحه 202 باب ما یفسد الصوم او دغه رنګه که سړي ځان په لاس باندې انزال کوي استمناء بالید په لاس کې ځان معذوره کوي په هغه سره هم قضا لازمه ده کفاره نسته فتاوی هندیه جلد اول صفحه 215 الباب الرابع فيما يفسد او دغه رنګه که یو سړي خوراک وکړي او یا اجماع وکوله په هیره سره بیا دا فکر وکړي چې خوا د روژه مې ماته سو نو نور خوراک پسې وکړي که په هیره خو روژه نه ماتېږي نو دا یقین و چې زما خو روژه ماته سوه نو بیا نور خوراک وکړي نو باره کفاره نسته صرف هغه قضا به راوړي او دغه رنګه د سګرېټ کول سړی په روژه کې سګرېټ کوي دا هم هغه روژه ماتوي خو کفاره نسته او قضا پر ستا به دا صنایع جلد 2 صفحه 90 کتاب الصوم فصل فی رکنه او دغه رنګه الفقه المذاهب اربعه جلد اول صفحه 15 کتاب الصوم هغه وایي څکول د سګرېټ او دغه ډول تاریاک و اپین و دا نور شیان ټول روژه په ماتېږي او دغه رنګه مسافر دپاره روژه نیول و نه نیول دواړه رخصت دي خو دته چې کوم یو اسانې وي هغه دې وکړي خو لیکن نیول یې هغه بهتر کار دی تاوای هدایت جلد اول صفحه 201 کتاب الصوم او دغه رنګه بهرک جلد 2 صفحه 202 کتاب الصوم او کفاره کې چې انسان باندې روژه واوړي یعنې قصدان روژه وخوري
یا جمعه کې وکړي یا لواطت کې وکړي یا زنا کې وکړي یا اخیستن خوراک وکړي، نو په دې کې هم قضا سته هم کفاره سته. په کفاره کې تر ټولو له مخه غلام آزادول هغه دي. که غلام نه لري، مری نه لري، بیا د 2 میاشتې په پسې روژه ونیسي. که چېرته د روژې نیولو طاقت نه وي، بیا د 15 مسکینانو ته 2 وخته ډوډۍ ورکړي، او یا د سرسایې مقدار د سرسایې په اندازه باندې هغه 15 مسکینانو ته پیسې ورکړي. خو کفاره چې ادا کړه، قضا د روژې به هم راوړي. د قضا څخه ما سوه کفاره پر ده لازمه ده. کومه روژه چې ده خوړلې ده، د هغې قضا به بیا راوړي. البنایه شرح د هدایه جلد 4 صفحه 308 باب ما تجب القضا والکفاره. والسلام علیکم ورحمة